په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو. ډیرو دوستانو دا غوښتنه کړې وه چې څنګه د مستقیم هیک په واسطه سره فیسبوک هیک کړو. نو راځئ دوستانو په دې ویډیو کې به دا طریقه تاسو ته وښیم. د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د ویډیو یوه برخه هم تیروئ. نو دا ویډیو ډیره مهمه ده. که څوک غواړي چې په رښتیا سره زده کړي دا ویډیو تر پایه وګورئ. یوه دقیقه هم مه ضایع کوئ. نو راځئ دوستانو په ویډیو شروع کوو او تاسو ته دا درښیم. نو دوستانو مالته یو آی ډي پیدا کړې ده د یوې هندي دی که پاکستاني دی خو څوک دی دغه آی ډي ما پیدا کړې ده. نو راځو دغه هیک کوو. راځه دغه د سرچ په ځای کې د دغه نومریک آی ډي پیدا کوو چې ویډیو یې ما مخکې اپلوډ کړې وه. د دې نومریک آی ډي د فیسبوک اتومات ریپورټ په هغه ویډیو کې تاسو جواب حاصلولی شئ چې دا څنګه ترلاسه کړو که چیرې یو آی ډي نه درلوده. نو دوستانو راځو دغه ویب سایټ دی زه لینک په ډسکرپشن کې نسم درکولی ځکه دا خطر لري او زما یوټیوب چینل ته خطر جوړوي. نو زما ټلیګرام چینل دی هغه ته راسئ او په هغه کې به زه تاسو ته درکړم دا لینک. نو راځئ دوستانو تاسو به راسئ دغسې که چیرې تاسو دغه لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به داسې انټرفیس ښکاره شي. دغه انټرفیس کې به هغه نومریک آی ډي پاسټ کوي. په دغه خانه کې به هغه نومریک آی ډي پاسټ کوي. کله چې پاسټ په هیک باندې به کلیک وکړئ دلته به داسې هیکینګ شروع شي. دا دروغ نه دي دوستان. تاسو وګورئ هغه آی ډي یې موږ ته په لاس راکړه. دغه آی ډي وګورئ ټوله معلومات نیم یوزر نیم دا ټوله شیان یې موږ ته په لاس راکړي دي. اوس پاسورډ او دغه ته یې ګورئ. زه ټوله په ضمانت سره تاسو ته ښیم. دا ویډیو تر پایه وګورئ. هیڅ برخه یې مه ضایع کوئ. که چیرې مو ضایع کړله برخه یې نو انشاءالله خوند به مو ځینې وانخلئ. راځئ دوستانو دغه اوس پوره کېږي. د دې بعد څه کېږي هغه هم راسره وګورئ. کله چې دا پوره شي دوستانو بیا به انشاءالله دا ویډیو اوس هم ما سپیډ ورتېز کړی دی. نو دا دی پوره شو دوستانو. یو څو دقیقې وخت نیسي بس پوره کېږي. دوستانو لږ انتظار. دا په څو امبیانو خوا مه بدوئ. دغه ټریک زده کړئ نو انشاءالله تاسو ته به کوم مشکل نه وي په راتلونکي کې. دا دی پوره شو لږ پاتې دی پوره شو دوستانو. اوس که چیرې پوره شو نو دغه دی تاسو ته لوګین راوړی دی. پاسورډ یې هغه دی ایمیل یې دغه دی. نو دغه دواړه تاسو ته په لاس راوړله. دا ضمانت یې درکوي چې دا دی موږ تاسو ته په لاس راوړي دي. نو که غواړئ چې ترلاسه کړئ دا کارونه وکړه. دا د آی ډي ته موږ ننوتلو. ګوره دوستانو آی ډي ته موږ ننوتلو خو دوی زموږ څخه یو څه کارونه غواړي چې موږ هغه کارونه وکړو. دوی موږ ته پاسورډ راکړي څه کار باید وکړو. راځئ دوستانو هغه کار هم تاسو ته ښیم چې څه کار باید وکړئ. هغه آی ډي ته بیرته راځو دوستانو څه چم باید وکړو. یو وار هغه آی ډي ګورو چې په رښتیا یې هیک کړې ده که یا. راځئ په لوګین باندې کلیک وکړئ. یو وار داسې آی ډي وګورئ چې رښتیا سره هیک کړې ده که یا. لوګین باندې کلیک وکړو. کله چې دوستانو په لوګین باندې کلیک وکړئ داسې د ده آی ډي ته به دننه شئ. کله چې آی ډي ته ورننه شوله دلته بیرته تاسو د آی ډي څخه راباسي. دلته ستاسو څخه ویریفیکیشن کوډ غواړي. هغه ویریفیکیشن کوډ به دلته په لاندې دغه لیک باندې کلیک وکړئ. دلته ستاسو څخه سرور 1 سروې دي. سروې به کوئ. سروې به څنګه کوئ. سروې څه سخت دي دوستانو. دغه کار غواړي. دوستانو ته یو بله طریقه هم شته چې ډېره اسانه طریقه ده خو تاسو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ هیله کوم. هغه اسانه کار چې تاسو باید وکړئ دوستانو دلته یو بل کار دی چې تاسو یې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. نو هغه دا کار دی چې تاسو به دغه آی ډي ته بیرته دننه کېږو. نو دغه یو کار څخه غواړي چې هغه داسې راځئ هغه آی ډي ته ننوځو. هغه آی ډي ته ننوځو. کله چې هغه آی ډي ته ننوتو دلته یو بل کار دی هغه راڅخه غواړي. دغه آی ډي ته موږ ننوتو یو دغه امکان نه لري چې وشي. راځئ دوستانو دلته یو بل کار راڅخه غواړي هغه به ورته وکړو. لږ ستونزه پیدا شوې دوستانو بیرته شاته ځو هغه آی ډي ته ورځو. کله چې هغه آی ډي ته ورغلاست دوستانو دلته به تاسو ته دغه څلور آپشن راوړي. په اول آپشن کې تاسو ته وایي ډاونلوډ پاسورډ بای ریفرل. 5 نفرو سره دا لینک شیر کړئ نو تاسو به خپل آی ډي ترلاسه کړئ. دغه آی ډي چې تاسو یې کړې ده هغه به ترلاسه کړئ دوستانو. آی ډي به تاسو ته په لاس درکړي. او یو بل طریقه یې هم شته دلته سروې دي 4 سروې دا به تاسو کوئ. څه پشکې راغلي به سروو کې او به ګورو چې راغلي دي. دوستانو لږ انتظار وکړئ ځکه دا ویډیو ډېره مهمه ده او تاسو ته تر اوسه چا اپلوډ کړې هم نه ده. نو څه وایي موږ به دا امتحان کړو چې څه کولی شئ دوستانو. ایمیل مو ورکړئ. انډرویډ مې انتخاب کړئ او سروې کې دا لومړی سروې چې ما کلیک وکړئ او دا پیسو دی دوستانو. نو دا نه کېږي دا لینک دلته دغه ویب سایټ کې زه ډارک ویب کې یم. نو دلته هر ویب سایټ تاسو ما $1 ورکړئ تاسو ته به دنیا هیکونه وکړي دوستانو. نو اوس افغانان غریبان نو زه غواړم چې یو موته طریقه او اسان طریقه ورته پیدا کړم.
دغه ویب سایټ زه تاسو سره اوس نسم شیر کولی، دا په ټلیګرام چینل کې زه تاسو ته شیر کوم او تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، نو تاسو ته به ډېره ګټه وکړي. دا کارونه کې دوستانو زه دومه سروي انتخاب کو. په دومه سروي کې څه کیسه ده دوستانو، په دې کې هغه کیسه ده. نو دوستانو تاسو هغه 15 ریفرل چې دي هغه باندې تاسو کولی شئ آی ډي ترلاسه کړئ. نور ویډیو فری. د خدای په امان، موږ مه هېروئ او تر پایه را سره پاتې. بله ویډیو کې به تاسو ته د ایمیل په واسطه هیک تر وښیم دوستانو. نو که غواړئ چې هغه ویډیو وګورئ، دغه چینل خامخا سبسکرایب کړئ، د سبسکرایب بټن کلیک او د بیل آیکن ووهئ.